بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. نن په مایکروسافټ ایکسل کې زموږ او ستاسې درس په سورت ان فلټر کې ده. ګورئ سورت او فلټر موږ تاسې دلته په هوم کې هم په خبرې کړي وو، خو ډیټا ته به راشو. سورت او فلټر موږ سره څه کار کوي؟ دلته لیکم چې نیم او بیا ورته لیکم چې پوسټ او له دې وروسته ورته سیلري لیکم او بیا به ورته بونس هم ولیکم او بیا به ورته ټوټل ولیکم. نومونه کې راځم لیکم چې جمال خان، همدا ډول خان به ورته ولیکو، امیر به ورته ولیکو او شاه، نبیل او همدا ډول کمال به ورته ولیکو. دا نومونه شو موږ سره راځم. دلته پوسټ دا موږ سره انجینر ده او دا هم موږ سره انجینر ده. دا یو موږ سره ډاکټر ده او دا هم ډاکټر ده. دا انجینر ده او دا هم انجینر ده. سیلري ته راځم. فرض کړه دا سیلري دې ته لیکم او همدا ډول دا سیلري دې ته لیکم او همدا ډول بیا به هم فرض کړه دغه سیلري ورته ولیکو. اوس راځم دې ټول ته موږ مجموع کې فرض کړه 2000 افغانۍ بونس هم ورته لیکو او دا ټول زه لاندې ټریک کوم. ټوټل ته راځم ایکوال لیکم او بیا ورته سم لیکم، قوس شروع کوم او ورته سیلري راواخله جمع دا کا اوکې، قوس بندوم او انټر کوم. اوس به دا ټول زه راواخلم او لاندې به ډریګ کړم. دا به سلیکټ کو او هوم ته به راشو، دې ته بارډرز به هم ورکو او دا عنوان به ورته بولډ کو او همدا ډول دا به ورته میډل ته کو. له دې څخه له دې وروسته به راشو ډیټا ته به راشو او ډیټا کې چې دی ګوري دا A to Z سورت کول غواړي که Z to A. زه ورته دا نیمز ټول انتخابوم، هوم ته راځم، دا سنټر کې کوم او بېرته ډیټا ته راځم. زه ورته وایم دغه نومونه چې دي دا ماته سورت کړه، څه رقم یې سورت کړه، A to Z یې راته سورت کړه. ګورئ سورت به ورته وو او ګورئ A to Z موږ سره سورت شو. اول A راځي بیا B راځي. نومونه کې چې کوم یو کې اول A B لکه داسې Z to A ورته لیکم، ورته وایم دا سورت کړه خو Z to A راته سورت کړه. چې کله کلیک وکړم او سورت یې کړم ګورئ Z to A راته سورت کړه. نو په دې شکل تاسې کولی شئ چې دغه د سورت څخه استفاده وکړئ او دغه سورت هم موږ تاسې په تیر بله موضوع هم دلته په سورت کې د فلټر ده. ګورئ فلټر ته زه راځم او چې کله فلټر باندې زه کلیک کوم ما سره په دغه ډیټا کې فلټر بټن راشي. ګورئ دا فلټر بټن دي. که زه دا پریس کوم فلټر بټن یې ترې نه ورکې شوې. نه زه ورته وایم فلټر بټن یې راوړه. له دې وروسته زه راځم فلټر بټن ته ورته وایم داسې کار وکړه یوازې دغه د امیر په نوم باندې څوک د دې ریکارډ راته شو کړه. ګورئ دا ریکارډ یې شو کړه. نه یاره داسې کار وکړه ته دغه د امیر سره چې دی د جمال دغه ډیټا ریکارډ هم ماته شو کړه. ګوره دواړه شو کړه. یا نه ورته وایم داسې کار وکړه ټول راته شو کړه، مکمل ټول به موږ ته شو کړي. همدا ډول فرض که پوسټ ته راځم دلته فلټر کې ورته وایم چې یوازې دغه د انجینرانو ریکارډ راته شو کړه. اوکې کومه ګورئ یوازې انجینرس ریکارډ به ماته دلته شو کېږي. او که بیا راشم ورته وایم چې نه د ټولو ریکارډ شو کړه. اوکې د ټولو ریکارډ شو کېږي. یعنې هدف دا دی چې تاسې کولی شئ له دې ځایه فلټر کوئ. فرض که زه وایم سیلري کې داسې فلټر کوم چې دغه خلکو ما 100,000 ده هغه راته ریکارډونه شو کړه. ګورئ د دغه کسانو ریکارډونه 100,000 دي. یعنې دا موږ تاسې کولی شو چې په خپله خوښه فلټر ترسره کړو. خو په دې فلټر کې بله خبره هم موږ سره کلیر او ریپلای دی. ګورئ زه دا فلټر آن کوم او له دې څخه وروسته راځم. زه ورته وایم چې ما ته فرض کړه یوازې دغه ډاکټران شو کړه. صحیح ده، دلته به راشو ډاکټر ماته شو کړه. او اوس راځو ورته داسې کار کوو چې کله ډاکټران یې موږ ته شو کړه زه دغه فلټر بیرته غواړم کلیر کړم. یا کلیر ووهئ دا به تاسو ته بیرته کلیر شي. نو کله چې موږ سره کلیر شو دوباره زه راځم دلته ورته وایم چې ما ته یاره په دې فلټر کې چې دی دغه د کمال ریکارډ یوازې شو کړه او د شاه شو کړه او دا ورته اوکې کوم.
اوس کله چې دا ماته شو که زه دلته ځینې نور لیکنې هم کوم فرض کړه لیکم چې ما سره نور ریکارډ هم پکې لیکم مثلا افغان د موږ سره ډاکټر ده او د دې معاش هم موږ سره 13,000 ده صحیح ده او دې ته موږ 3,000 بونس ورکو او ټوټل به موږ ته بیت وباسي صحیح اوس خو چې زه کله دغه ریکارډونه نوي ولیکم دا خو موږ سره په دې رینج کې نه راځي په دې فلټر کې نه راځي نو تاسې ری اپلای ووهئ چې کله مې ری اپلای ووهو دا ریکارډ دې ځای نه ورک شو ځکه ما خو د شاه او د کمال ریکارډ غوښتی و نو هغه پکې ورک شو که زه اوس راشم دا فلټر کلیر کما نو دلته ګوري دا موږ سره اضافه شوی ده دا موږ سره دلته اضافه شوی ده نو په دې شکل تاسې کولی شئ چې یو فلټر ری اپلای کړئ یو فلټر دوباره اپلای کړئ بیا هم راځم ډیټا ته او په ډیټا کې اډوانس دی ګوري د اډوانس موږ سره څه کار کوي لومړی خو به زه راشم دا فلټر بټن یې به زه فرض که کلوز کړم دا به ورته انتخاب کړم او هم ته به راشم دا به بیرته سنټر ته او میډل ته به برابر کړم زه فرض که دا هیډینګ اخلم کنټرول سی کوم او دلته دا کنټرول وی کوم او له دې وروسته بیا زه دا ټول اخلم او دې ځینې کنټرول سی کوم او همدا ډول راځم دلته کنټرول وی کوم چې کله مې کنټرول وی کې دا به ورته سلیکټ کړم او دا به ورته لرې کړم صحیح ده اوس راځم دلته ډیټا ته او په ډیټا کې چې دی اډوانس فلټر ته راځم په اډوانس فلټر کې زه ورته څه شی وایم ورته وایم دغه اډوانس لیست رینج ورته وایم دغه ټول را انتخابوم ورته وایم دا لیست ځان سره واخله کرایټیریا کې راځم او په کرایټیریا کې چې ده زه ورته فرض که دا سلیکټوم کرایټیریا دا به ورته سلیکټ کړم صحیح ده او دا به هم انټر کړم کاپي ټو او کاپي ټو کې به زه ورته فرض کړی شم دا هم سلیکټ شو موږ سره او دا به ورته انتخاب کو او کې به کو او له دې وروسته به راشو کاپي ټو انادر لوکیشن او دا به ورته انتخاب کو او بیا به انټر کو کې به کو ګورې دلته اوس موږ سره څه شی وشو دغه ډیټا چې څومره وه ټول مکمل موږ سره راغی دلته ټول مکمل موږ سره دلته را انتقال شو خو ځینې وخت داسې کېږي چې زه ورته وایم د دغه ریکارډونو نه د دغه ډیټا نه یوازې ډاکټرس اوچت کړه د ډاکټر هغه ریکارډونه ماته وښیه نو د دې دپاره چې موږ مشخص ریکارډونه دلته راوړو نو طریقه داسې ده تاسې به راشئ ډیټا ته او د ډیټا څخه وروسته اډوانس ته په اډوانس کې فرض که تاسې به دلته د خپل رینج سلیکټ کړئ د خپل ریکارډونه چې څومره وي او انټر به یې کوئ له دې وروسته به راشو دلته کرایټیریا کې اول باید دلته دا به کلوز کو موږ به اول دلته ولیکو چې موږ د انجینر ریکارډ چې یوازې دلته غواړو یعنې د دغه ریکارډونو څخه دی کې به ډاکټر انجینر ګارډ افیسر هر څه به پکې وي موږ یوازې غواړو چې دلته ځان ته یوازې انجینرانو ریکارډ شو کو نو تاسې به اول ورته انجینر دلته دی کوئ بیا به راځئ دلته او له دې څخه وروسته به اډوانس ته راځئ او په اډوانس کې به ورته دلته خپل دا ډیټا سلیکټ کړئ چې له دغه ډیټا څخه زما ټوله ډیټا دغه ده ټول ریکارډونه دا دي له دغې ریکارډونو څخه دلته به راشئ کرایټیریا کې به ورته دا سلیکټ کړئ چې په دې کې یوازې دغه د انجینر زه غواړم او دا به ورته انټر کړئ او کاپي ټو دا چېرته غواړئ نو کاپي ټو انادر لوکیشن دا به ورته آن کړئ او دا به ورته سلیکټ کړئ فرض که زه دا دلته غواړم او اوکې کوم چې کله اوکې کوم ګورې دغه د انجینر پورې مربوط چې څومره ریکارډونه په دې ځای کې دي هغه یې موږ ته یوازې دلته راوړو یعنې دغه ریکارډونه به 2-3 لکه ریکارډ وي موږ سره زه غواړم یوازې د انجینرانو ریکارډ وګورم ټوټل او همدا ډول هر څه باید ماته دلته راشي نو ګورې د انجینرانو یوازې ریکارډ موږ ته دلته راغی خو زه وایم چې نه زه دا بیرته کلیر کوم داسې کار کوم چې زه دا ټول بیرته کلیر کوم او دا انجینر ریکارډ زما دلته په کار نه دی دغه 2-3 لکه ریکارډونه د جملې څخه یوازې دغه ډاکټران نه دي ډاکټرانو ریکارډ ماته راواخله او هغه دلته راته وښایه نو طریقه هم دا د راشي اډوانس ته او په اډوانس کې چې دی کرایټیریا لیست رینج ورته انتخاب کړه چې دغه 2-3 لکه ریکارډونه دي دا ورته ټول سلیکټ کوو یا کنټرولای کړه سلیکټ یې کړه ورته او له دې څخه وروسته راشي کرایټیریا رینج ورته دا انتخاب کړه یوازې ډاکټران او انټر
او کاپی ټو انادر لوکیشن ورته انتخاب کو چیرته غواړي چې تا ته شو کی دې شیټ کې غواړي بل کې غواړي خو زه ورته وایم نه همدغه ځای صحیح دی او کې کوم ګورې یوازې هغه د ډاکټرانو ریکارډ یې راته راواخیسته د دغې ټول ریکارډونو نه یوازې د ډاکټرانو ریکارډ چې کوم و هغه یې موږ ته واخیسته همدا ډول راځو بیا هم اډوانس دا په اډوانس کې چې دی اډوانس فلټر کې یونیک ریکارډ آنلی دلته یو چک دی یونیک ریکارډ آنلی هدف دا دی ښه ګورې زه دلته لیکم موږ سره یو کس دی افغان دی او بیا هم بل افغان لیکم ډپلیکیټ کوم او دا هم ډاکټر دی او د دې معاش هم 30,000 ده او بیا هم 3,000 افغانۍ د دې بونس ده او ټوټل یې ورسره ووته همدا ډول راځم نبیل ورته لیکم نبیل ده نبیل موږ سره انجینر ده او د نبیل معاش 60,000 افغانۍ ده او 2,000 افغانۍ بونس ده ګورې دا ریکارډ هم راواخیست دا به واخلو اوس دې ته به هم بارډر ورکو اوس به راشم دا به بېرته پاکم او دا ورته وایم چې ته داسې کار وکړه ته ما ته همدغه ډاکټرس پیدا کړه ولې زه ډیټا ته راځم اډوانس ته او کرایټیریا کې ورته زه دا رینج انتخابوم تر اخره او انټر کوم او کرایټیریا رینج کې د تیر په څیر همدا ورته انتخابوم چې یوازې ډاکټران ریکارډ دلته غواړم کاپی ټو انادر لوکیشن کې ورته زه څه انتخابوم دا دلته انتخابوم انټر کوم او یونیک ریکارډ آنلی ورته اخلم اوکې کوم ګورې یونیک ریکارډ څخه هدف دا دی چې یوازې هغه ریکارډونه ما ته دلته واخله یعنی ډپلیکیټ یې ما اخله دلته خو نبیل او افغان په نوم موږ سره څو ریکارډونه دي ګوره دلته هم نبیل ده دلته افغان ده دلته هم افغان ده دلته نبیل ده ولې له دې ټولو څخه یوازې چې دی یو افغان واخیسته چې هغه موږ سره ډاکټر ده صحیح ده او دا بل نبیل انجینر ده افغان ډاکټر ده دا بل افغان چې موږ سره ډاکټر ده دی جګ نه کړ لکه ډپلیکیټ راته یونیک یعنې بې مثاله بې مثله یعنی چې هغه سي ریکارډ ډپلیکیټ نه یعنی بي ډپلیکیټ هغه راته راواخله نو که ته دلته له 20 د ریکارډ هم د افغان ډاکټر په نوم ولیکئ او مکمل ډپلیکیټ وي نو هغه به تا ته دلته نه راوچتئ نو دلته دا په اډوانس کې چې دی د دې چک څخه هدف یونیک ریکارډ آن یعنی ډپلیکیټ مه رااخله هدف یې دا دی بله خبره هم موږ سره دلته ټیکسټ ټو کالم ده ګورې ټیکسټ ټو کالم موږ مخکې هم مختلفو ځایونو کې پې خبرې کړي زه ورته لیکم چې نیم کاما پوسټ او کاما سیلري راځم لیکم چې موږ سره علي دی کاما پوسټ انجینر دی کاما سیلري چې دی 60,000 ده دوم نفر راځم موږ سره احمد دی فرض کا کاما دا موږ سره ډاکټر ده کاما او د دې سیلري هم موږ سره دی 25,000 بل موږ سره دی فرض که جان او کاما دا هم موږ سره فرض که انجینر دی کاما او د دې معاش هم دی 30,000 اوس راځم زه وایم چې دا ماته په دې شکل جوړ کړه چې هر یو په خپل کالم کې لاړ شي نو ټیکسټ ټو کالم ورته انتخاب کړه او له دې څخه وروسته نیکسټ که ورته کله دې چې نیکسټ که ما کامې اوس کړی دلته کاما ورته انتخابوم او نیکسټ کوم او بیا هم نیکسټ کوم او بیا فینش ګورې دغه نومونه خپل کالم کې شو پوسټ خپل کالم کې شو سیلري خپل کالم کې شو دا مخکې هم په دې موږ بحث کړی بل هم موږ سره فلش فیل دی فلش فیل هم موږ مخکې ویلی فرض کې موږ لیکو فرست نیم همدا ډول لیکو لاست نیم او همدا ډول لیکو فول نیم زه راځم لیکم خان جان ورته لیکم بیا او همدا ډول راځم ورته لیکم چې احمد او همدا ډول راځم ورته لیکم چې بلال دا کسان دي موږ سره د خان تخلص چې دی فرض که خان رحیمی دی د جان تخلص چې دی اکبر دی او د احمد تخلص چې دی فرض که احمدی دی او د بلال تخلص چې دی فرض که
ورته به ولیکو چې بلال نیازي دی. اوس راځم زه غواړم چې دغه تخلصونه ټول راته په اتوماتیک ډول باندې ولیکل شي. ما سره به ریکارډ زیات وي نو هر یو ته خو زه نشم لیکلی، نو زه ورته وایم چې خان رحیمي. اوکې رحیمي داسې یو مې ورته ولیکه. له دې وروسته زه دا ټول ورته سلیکټ کوم خپل ریکارډ چې څومره نومونه او څومره ریکارډ وي، او بیا ورته راځم فلش فیل ته چې دا نور ټول ته خپله ولیکه. نور ټول مکمل خپله ولیکل شو، لکه جان اکبر دی، احمد احمدي دی، بلال نیازي دی، لکه ټول یې راته خپله ولیکه. خو یو پکې شرط دی چې یو به تاسې لیکئ. دا مخکې هم موږ ویلی و. بله خبره موږ سره دلته ریموو ډوپلیکیټ دی. زه دلته یو فون نمبر هم نه داسې به کار به وکړو چې ټیکټ نمبر به ورته ولیکو. صحیح دی، ټیکټ نمبر به ورته ولیکو. فرض که د یو ټیکټ نمبر دی 100، د بل دی 10 او د بل بیا 100 دی، او د بل فرض که دا دی، او د بل دا دی، او د بل دا دی. اوس چې دی په دې کې خو ما ډوپلیکیټ هم ولیکه که نه، زه دا ټول ورته سلیکټوم او بیا ریموو ډوپلیکیټ لرې که. وایي تا سره چې دی ډوپلیکیټ شته، اوکې ډیلیټ یې که. نو یو ډوپلیکیټ ویلیو فاوند اینډ ریمووډ، یعنې 100 موږ 2 ځلې لیکلی و، او 15 نور یونیک دی، هغه یې موږ ته پرېښودلو. که زه دلته راشم دا 15 دی، دا 15 3 وار ولیکم، 4 وار ولیکم. اوس دا ټول انتخابوم او ورته وایم ریموو ډوپلیکیټ. په دغه ډیټا کې چې کوم ډوپلیکیټ دی هغه لرې که. نو دلته ما ته وایي 3 ډوپلیکیټ ویلیو موږ پیدا کړو، ریموو مې کړو، 15 چې یونیک دی هغه موږ تا ته پرېښودو. فرض که دغلته زه فون نمبر لیکم، فون نمبر، او فرض که 0 22 380 لیکم، بیا 0 210 90 940 لیکم، او بیا راځم 0 22 380 لیکم. یعنې دا ما ډوپلیکیټ ولیکه. دا فون نمبر یې زه سلیکټوم، ورته وایم ریموو که. څه شی ریموو که؟ ډوپلیکیټ ریموو که راته. اوکې دا به ورته انتخاب کړم او ورته به ووایم چې ریموو. کنټینیو ویت د کرنټ سلیکشن، ریموو ډوپلیکیټ. اوکې یو ډوپلیکیټ وایي موږ پیدا کړ او هغه مو ریموو کړ، 2 یونیک دی، هغه مې درته پرېښوست. لکه ډوپلیکیټ ریموو ډوپلیکیټ نه په دغسې مواردو کې استفاده کولی شي. او دا هم موږ سره و د نن ورځې درس. سبا انشاءالله بیا په ډیټا ویلیډیشن کې لږ خبرې شته، په دې به بحث وکړو. کانسولیډیټ او ریلیشنشپ دا مسایل به